دغه ودانۍ احمدشاه بابا په خپل ژوند جوړه کړې وه. له وصیت سره سم په همدې ودانۍ کې خاورو ته سپارل شوی. له نیکه مرغه دغه ودانۍ ته په تېرو 40 کلونو کې کوم زیان نه دی رسېدلی. د دې ودانۍ دروازې هره پنجشنبه او جمعې ورځ خلاصیږي. پنجشنبه یې د ښځینهو لپاره او د جمعې ورځ یې د نارینهو لپاره ځانګړې شوي دي. د 25 کال د پاچاهۍ په دوره کې ډېر فتحې وکړلې، ډېر ځایونه یې فتح کړله، لکه مشهد و، هندوستان و، داسې د بخارا پورې دا ډېر فتحات یې وکړه. د خلقه مبارک یې د بخارا څخه راوړله د لیک کندهار ته. دا ودانۍ د په خپل ژوند کې جوړه کړې وه، نو د دا وصیت کوم وخت چې دی مریض کېدی د دا وصیت وکړي ولکه زه وفات شولم زما جسد په دغه ودانۍ کې کښېږدي. افغان ملت احمدشاه بابا ته په درنښت او احترام قایل دي. ګڼ شمېر هیوادوال بیا د دغه زیارت د لیدو هیله او ارمان لري. ښایي که امن راشي ګڼ شمېر بهرني سیلانیان به له دغه زیارته لیدنه وکړي. شمس الحق مامون، سیمه نیوز، کندهار.